څرنګه کولی شو له فیسبوک څخه په افغانستان کې پیسې ترلاسه کړو یا عواید ترلاسه کړو، یا په بل عبارت څرنګه کولی شو چې په فیسبوک کې فعالیت ترسره کړو او هلته یو کاروبار د ځان لپاره رامنځته کړو او عواید را پیدا کړو. ډېر ځوانان دي چې د محتوا د تولید په برخه کې مهارت لري، پوهه لري، خو د دې څخه خبر نه وي چې موږ کولی شو له دغه مهارت څخه پیسې وګټو او د ځان لپاره یو کاروبار برابر کړو. د فیسبوک څخه د پیسو ګټل خپله فیسبوک هم شرط لري او په افغانستان کې هم جدا شرایط ورته موجود دي. خو که چیرې تاسو په یوه برخه کې مهارت ولرئ، په یوه برخه کې تخصص ولرئ یا معلومات ولرئ او د محتوا په تولید باندې پوه شئ، کولی شئ چې له فیسبوک څخه په افغانستان کې پیسې ترلاسه کړئ او عواید وګټئ. ډېر ځوانان هر ورځ فیسبوک ته ورځي، هلته د خلکو مقالې، د خلکو ویډیوګانې او د خلکو پوسټونه مطالعه کوي. خو که چیرې موږ 6 میاشتې یا 2 میاشتې یو کال په دې تمرکز وکړو چې د خلکو د محتوا لیدلو سربیره موږ په خپله د محتوا د تولید لپاره کار وکړو، یعنې خپله یوه پاڼه جوړه کړو، د هغې لپاره محتوا تولید کړو، ویډیوګانې جوړ کړو، په هغه برخه کې چې موږ معلومات لرو، په هغه برخه کې چې پوهیږو، نو زموږ پاڼه به 2 میاشتې وروسته یا یو کال وروسته نظر تاسو فعالیت ته د عوایدو جوګه به وي او هغه به کولی شي چې عواید تاسو لپاره پیدا کړي. خو د دې لپاره په افغانستان کې او همدارنګه په نړۍ کې او د فیسبوک خپله یو شمېر شرایط دي چې هغې ته باید تاسو پام وکړئ. یو خو افغانستان د هغه هیوادونو په لیست کې نه دی چې هلته فیسبوک د محتوا تولید کوونکو ته پیسې ورکړي، خو د دې کار لپاره یوه حل لاره شتون لري. دغه ستونزې لپاره حل لاره دا ده چې تاسو په افغانستان کې په یوه پاڼه باندې فعالیت شروع کړئ، په هغه باندې کار وکړئ، د هغې لپاره محتوا تولید کړئ. کله چې د عوایدو دپاره ورسېدله، کله چې د عوایدو شرایط پوره کړل، د هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې هغه محتوا چې تاسو په خپله پاڼه کې اپلوډ کوئ یو بهرنی اډمین د هغې لپاره پیدا کړئ. د بېلګې په توګه تاسو په بهرنیو هېوادونو کې که یو ملګری وي، کوم خپل مو وي یا یو بل کس وي چې تاسو پاڼه مدیریت کړي، د هغې اډمین شي او تاسو دغه پاڼې مسؤلیت ورته وسپارئ، یعنې د بهر څخه په هغه کې محتوا نشر شي، د افغانستان څخه محتوا پکې نشر نشي. که چیرته تاسو پاڼه ولرئ په افغانستان کې وي او محتوا د بهر څخه په هغه کې نشر شي، نو فیسبوک تاسو ته بیا عواید درکوي او پیسې تاسو ته خپله پاڼه ګټلی شي. یو دا شرط چې تاسو باید په پام کې ونیسئ. بل دا ده چې تاسو باید په بهرنیو هېوادونو کې یو بانکي اکاونټ ولرئ ترڅو تاسو پیسې هغه اکاونټ ته داخل شي، یعنې تاسو په افغانستان کې مستقیما هغه پیسې نشئ ترلاسه کولی. دا 2 شرایطونه. یو عمومي شرایط چې فیسبوک د محتوا تولیدونکو لپاره ټاکلی دی چې یو دا شرط چې تاسو باید 10,000 فالوورز یعنې 10,000 لایکونه تاسو ولرئ تاسو پاڼه ترڅو تاسو پاڼه د عوایدو جوګه شي. بل دا چې تاسو پاڼه کې کومه محتوا چې ده، ویډیوي محتوا چې کومه ده، هغه باید 600,000 دقیقې په 2 اخیرو میاشتو کې لیدل شوي وي، یعنې تاسو پاڼه باید لیدونکي ډېر ولري. همدارنګه انګیجمنټ د پوسټونو یعنې د خلکو ته ډېرې تاسو پوسټ ورسیږي او ډېره فعاله پاڼه باید وي تاسو. بل دا چې تاسو کله چې محتوا تولیدوئ په هغه کې باید د جنسي مسایل، هغه مسایل چې هغه خشونت یا مثلا کرکې ته لمن وهي، په هغه کې نفرت وي، په هغه کې نورې ستونزې په ټولنه کې رامنځته کوي، هغسې محتوا تولید نه کړئ، ځکه چې په هغه محتوا فیسبوک تاسو ته پیسې نه درکوي. بل دا چې تاسو محتوا کومه ویډیو محتوا چې ده هغه باید د سلایډ شیر په شکل سره نه وي، یعنې داسې نه وي چې سلایډونه وي او هغې ته تاسو یو غږ ورکړی وي او سلایډونه پلي کېږي او غږ تاسو ورسره ایښی وي او په دغه شکل سره تاسو پیسې نشئ ګټلی. بل دا چې تاسو کومه ویډیو چې ده، هغه محتوا چې تاسو تولید کړې ده، هغه باید داسې نه وي چې یو ولاړ عکس وي پکې او غږ وي ورسره، یعنې داسې نه وي چې یو عکس تاسو په خپله ویډیو کې ایښی وي او د هغې په بیکګراونډ کې تاسو وغږیږئ، په شک ورسره وغږیږئ. دغې ویډیو ته، دغې محتوا ته هم فیسبوک پیسې نه ورکوي او تبلیغات نه پرې نشریږي. همدارنګه تاسو هغه محتوا چې په هغه کې یوه کوچنۍ برخه د یوې ویډیو څو ځله نشر کېږي، یعنې څو ځله مخاطبینو ته هغه اورول کېږي، په هغه هم فیسبوک تاسو ته پیسې نه درکوي. همدارنګه هغه محتوا چې په لومړي سر کې تاسو د یوې کمپنۍ یا د یوه شرکت اعلان په هغه کې نشر کوي او په اخر کې هم د یوې کمپنۍ اعلان نشر کوي، په هغه هم تبلیغات نه نشریږي او فیسبوک تاسو ته پیسې نه درکوي. همدارنګه هغه محتوا چې په هغه کې قومي مسایل، نژادي مسایل، همدارنګه نور مسایل تشریح شوي وي او په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوي، په هغه محتوا هم فیسبوک تاسو ته پیسې نه درکوي. یعنې که چیرې تاسو د فیسبوک اصول، قوانین او پالیسي مراعات کړئ، همدارنګه د خپلې پاڼې لپاره په بهر کې یو اډمین ولرئ او یو بانکي اکاونټ په بهر کې ولرئ
او تاسو کولی شئ په محتوا په افغانستان کې تولید کړئ او هغه اډمین ته یې بیا ورواستوئ د ایمیل له طریقه یا له یو بلې لارې څخه او له دې طریقه په افغانستان کې به تاسو وئ او خپله پاڼه به تاسو لپاره پیسې ګټي.